دې کې غالب اکثریت د افغانانو دی او د دوی د ژوند وضعیت وینئ چې په خیمو کې د پلونو لاندې په ډېر خراب وضعیت کې په میاشتو میاشتو ژوند کړی ده. په دې هیله چې موږ او تاسې دغه خپل انرژي په خپل هیواد کې د خپل هیواد د ترمیم لپاره مصرف کړو. یعنی د اروپا ژوند هم د مشکلات څخه خالي نه دی. یوازې هغه څه نه دي چې تاسې په انځورونو کې پارکونه وینئ یا ښکلي عمارتونه وینئ، بلکې کافي مشکلات له ځان سره لري.